تخویف ورکوي هغه خلکو ته چې کفر کوي د الله په آیاتونو باندې او پیغمبران وجني په ناحقه سره او څوک چې امر بالمعروف کوي د انبیاء علیهم السلام په شان دي الله وی داغه د پر عذاب دې دردناک. ان الذين يقينا هاكسان یکفرون چې کفر کوي بیاات الله د الله په آیاتونو باندې ويقتلون النبيين او وجني پیغمبران بغیر حق پناروا سرا بغیر حق پناروا سرا بغیر د جرم نه ويقتلون الذين او وجني هاكسان یأمرون چې امر کوي بالقسط په انصاف سره من الناس د خلقنا فبشرهم فزير ورکدیتا بعذاب علیم بعذاب دردناک سره. اولئک الذین دا هغه کسان دي حبطت چې برباد شوي دي اعمالهم عملونه د دی فی الدنیا په دنیا کې والآخرة او په آخرت کې هو ما لهم او نشته د دی د فارا من ناصرین سوک امدادیان. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا الم تر ایت نګوري الى الذين حیکسانو ته اوتو چې ورکړی شوی دی نصیبا برخه ورکړی شوی دا برخه من الكتاب د کتابنا یدعون دی له دعوت ورکېدلی شي یا دی رابللی شي الى کتاب الله د الله کتاب ته لیحکما د دې د پاره چې فیصله وکړي بینهم په منځ دی کې ثم يتولى بیا اوړي فریق یوډلا منهم د دینا وهم او دی چې د معرضون اعراض کوونکي دي عادت د دی دا دی چې دی اعراض کوي. ذلك دا د دې وجنا بانهم بشکدی قالوا وای لا تمسنا النار اجربا ونرسیگ من تور الا مگر ایاما معدودات ورزی شمار لیشوی ورزی یسلوی خرزی وغرهم مودوک کردی دیلرا فی دینهم پا دین دی کی ما حغسکانو چودی یفترون دروغ جوڑون کی ما حغسکانو یفترون چودی دروغ جوڑول. فكيف اذا جمعناهم فكيف من سرنګ به حال د دی منکرینو اذا جمعناهم ارکلا چې من راجم کو دیلرا لیوم پداس ورځ کې لا ریب فيه چې نشته ده هیڅ شک په هغه کې ووفیت او پورا ورکړی شي کل نفس هر یو نفس تا ما کسبت بدله د هغه عمل چې څه کسب کړی وي وهم لا یظلمون او په دای باندې بظلم نشي کېدل. قل اللهم مالك الملك قل تورتوي اللهم يا الله مالك الملك اے بادشاہ مالک الملک مانا اے اختیارمند بادشاہی تؤتی الملک تو ورکے بادشاہی من اغا چاہتا تشاؤ چتیو واری وتنزع او تراکاگی یعنی اخلی الملک بادشاہی ممن ده غشان تشاؤ چتیو واری یستا خوخش وتعز او تعزت ورکے من اغا چاہتا تشاؤ چستا خوخشی وتذل او تذللك ذلت ورکه من هغه چاته تشاء چستا خوخشي بيدك الخير ستا پلاس کی الخير طول خیر ده او دانګ شر هم ده انك يقينا انت على كل شيء فهر سيزباني قدير قدرت لرونکي تولج الليل في النهار تنباسي الليل شپا فی النهار پورس کی وتولج النهار او تنباس ورز لرا فی اللیل پشپا کی وتخرج الحي او تراو باسی جوند لرا من المیت دمڑینا وتخرج المیت او تراو باسی مڑی لرا من الحي د جوندنا
وترزق او تروزی ورکه من هغه چاته تشاء چې ستا خوښه شي بغیر حساب بی حسابه. لا يتخذ المؤمنون ندی نسی مؤمنان الکافرین کافران لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین سوا د مؤمناننا. ومن يفعل ذلك چاچ وکدا کار فلیس داند من الله د الله د دیننا فی شیء په هیڅ شي کې الا ان تتقوا مگر چې تاسې ځان بچ کوئ منهم د دې کافرونه تقاتا ځان بچ کول. ويحذركم الله او يره درکوي تاسو ته الله پاک نفسه د خپل ځان نه. والى الله المصير او خاص الله ته ورګرځېدل دي. قل ورته ووایه ان تخفوا کو چرته تاسې پټوئ ما هغه څه فی صدورکم چې ستاسو په سینو کې دي او تبدوه او یښکاره کوئ هغې لره یعلمه الله پویږي په هغې باندې الله پاک ویعلم او پویږي ما په هغه څه باندې فی السماوات چې په اسمانونو کې دي وما او په هغه څه باندې فی الارض چې په ځمکه کې دي. والله على كل شيء قدير او الله پاک په هر څه باندې قدرت لرونکی ذات دی. یوم تجد كل نفس په کومه ورځ باندې تجدو چې موندبه کې كل نفس هر یو نفس ما هغه څه عملت چې څه عمل کړی وي من خیر د نیکینا محضرا حاضر کړی شوی وما او هغه څه عملت چې څه عمل کړی وي من سوء د بدینا بد عمل دا به حاضر وي. تود خوخیبا دا نفس لو ان بینها حیرمان دی چې وی په منځ د دې نفس کې و بینه او په منځ دغه ورځ د قیامت کې یو بینه په منځ دغه ناکار عمل کې امدن فاصله یا امدن مزل بعیدا لري. ويحذركم الله او يره درکې تاسو ته الله پاک نفسه د خپل ځان نه. والله رؤوف بالعباد الله تعالی شفقت کوونکی دی په خپلو بندګانو باندې. قل ورته ووایه ای نبی صلی الله علیه وسلم ان کنتم کچرتا تاسو یستی تحبون الله چې مینه کوئ د الله سره فاتبعوني زما تابعداري وکئ ما پسې را روان شئ. پیدا پکې دا ده یحببکم الله مینه به وکړي تاسو سره الله پاک ویغفر لکم او بخشش بکړي تاسو ته ذنوبکم ګناهونه ستاسې. والله غفور رحیم الله تعالی بخنه کوونکی رحم کوونکی دی. قل اطیعوا الله والرسول قل ورته ووایه ای نبی صلی الله علیه وسلم اطیعوا الله تابعداري وکړئ د الله والرسول او د پیغمبر. فإن تولوا کچرتا دی مخواړو فإن الله بشک الله پاک لا يحب الكافرین مینه نه کوي د کافرانو سره. ان الله اصطفى بشک الله پاک غوره کړی آدم علیه السلام ونوحا او نوح علیه السلام وآل ابراهیم او اولاد د ابراهیم علیه السلام وآل عمران او اولاد د عمران علیه السلام علی العالمین فخلق باندې ذریتا دا نسل دی بعضها بعض الدین من بعض د بعضنا. والله سمیع الله تعالی اوریدونکی دی علیم پوهه دی په هر څه. اذ قالت امرأة عمران کله چې وویل ښځې د عمران ربي ای زما ربه انی نذرتو بشک ما منښته کړې ده لکه ستا دپاره ما د هغې بچي فی بطني چې په ګېډه زما کې دی محررا په داسې حال کې چې آزاد کړی شوی به د دنیا د کارونو نه د دین د خدمت دپاره. فتقبل مني تی قبول کی زمانہ انک انت السمیع یقینا تی اوریدونکې یعنی زما د دعا نو سمانه قبلونکې العلیم په پارس باندې.
فلما فسهر کلا وضعتها چې ویزه گو هغې لرا قالت ویلی دغې ښځې د عمران ربي ای زما ربه انی وضعتها بشک ما هو زیږوله دې لره انثى جنۍ والله اعلم الله تعالی ښه پوهېږي بما په هغه څه باندې وضعت چې څه وزیږول وليس الذکر او نه دی هغه نارینه چې دې زنانه طلب کړی و کل انثى په شان د هغې جنۍ او زنانه چې ورکړی شوې ده دې له وإني سميتها او یقینا مانوم کې خوستلې د هغې دپاره مریم وإني بشک ز اعيدها پناه واړم د دې دپاره بک پتا سره وذريتها او دپاره د اولاد د دې من الشیطان الرجیم د شیطان رټلې شوي نه فتقبلها فاسقبول کړله هغه ربها رب د هغې بقبول په قبلولو حسن ښایسته سره وانبتها او را زرغونه کړله هغه راوی ټوکوله هغه نباتن پرا ټوکولو پرا زرغون کولو حسنا ښایسته سره وکفلها زکریا او ویس پارله هغه د تربیت د پاره زکریا علیه السلام ته ځکه هغې د ماشي خاوند د ترور د مور طرف نه کلما هر کله دخله چې داخل شو علیها د دې مریم خواته زکریا علیه السلام المحراب عبادت خانه ته محراب عبادت خانه ته بیو وجدن موندې کو عندها د مریم په خوا کې رزق ناشنا خوراک بے موسمه میوه او خوراکونه قال اول زکریا علیه السلام یا مریم ای مریم ان لك هذا د کوم ځای نه شو ستا دپاره دا خوراک قالت ویل مریم هو من عند الله دا هو د الله را طرف نه دی ان الله بشک الله پاک یرزق روزی ورکوي من یشاء او چا در چې وغواړي بغیر حساب به حسابا هنالک دعا زکریا ربه هنالک معنا د دغه وجنا په دغه وخت کې یا په دغه ځای کې دعا وغوښتله زکریا علیه السلام ربه د خپل ربنا په دعا کې ویل قال ویل ربي ای زما ربه هب لی بخشش کې ما تا را او بخي ما تا من لدنک د خپل طرفنا ذریه بچه اولاد طیبه پاک انک سمیع الدعاء یقینا ته اورېدونکی د دعای یعنی ته قبلونکی د دعای سمیع په معنی د قبلونکی سره فنادته الملائکه فس اواز کو دتا ملائکو وهو او دا زکریا علیه السلام چې قائم ولاړو یصلی منزکو یا یصلی دعا وختلا فی المحراب په عبادت خانه کې ان الله چې بشک الله پاک یبشرک زیر درکې تا ته بیحیی په یحیی علیه السلام مصدقا چې تصدیق کوونکې به بکلمتین په کلمې سره من الله د الله نه طرفنا وسیدا او سردار به وحسورا او پاک لمنه به وي پاک باز ونبیا او نبی به من الصالحین د کاملون کانونا قال اول زکریا علیه السلام ربی ای زما ربا انا یکونو سرنګ بشی لی زما د پاره غلام هلک او بچه وقد بلغنی او حال دار چې رسیدلې ما ته الکبر بډاواله عمر ډیر زیات وامرأت یو زما خذ چې عاقر شندرا قال اویل الله فاک یا قول د ملائکه دی كذلك تبم دق شانتی الله يفعل الله تعالی کوي ما اغس یشاء چې سوغاړي قال رب اجعل لي آیه قال او زكريا عليه السلام ربي ای زما ربا اجعل لي تو اگرزه زما د پاره آیه نخا قال الله ورته اویل آیتک نخستا الله تكلم الناس چې تبا خبرې نکې د خلکو سره 3 ایام درې ورځې الا رمزا مگر په اشاره باندې او درې شپې سره مراد دي سوره مریم لسمات کې راځي واذكر ربك كثيرا او ته یاد وخبر رب ډیر وسبح او پاکي بیان او بالعشي والابکار
بالعشي بیگایی والابکار او سبایی. وإذ قالت الملائکة او ارکلا چې اویل ملائکو یا مریم اے مریم ان الله اصطفاکی بشک الله پاک ته غوره کړي وطهرکی او تی پاک ساتلی واصطفاکی او تی غوره کړي علی نساء العالمین پزنانو داغ عالم باندې پزنانو دو مخلوق باندې. یا مریم قنوتی اے مریم تابیداری کوا یا عجزی کوا لربکی د خپل رب د پاره واسجدی او سجده کوا ورکعی او رکوع کوا مع الراکعین سره د رکوع کوونکو نه. ذالک دا چې کوم مخکې ذکر شروع من انباء الغیب دا بعضې د خبرونو د غیبونو نوحیه چې موږ یې وحی کوو تا ته الیک تا ته ای نبی صلی الله علیه وسلم وما كنت او تنوی لدیهم لدی سره اذ یلقون هر کله چې دی غورځول اقلامهم قلمونه خپل ایهم چې کم یو د دین یکفرو فعلن بکی تربیت بکی مریم د مریم په اوبو کې قلمونه غورځول. وما كنت او تنوی لدیهم لدی سره اذ یختصمون هر کله چې دی بحثونه کول په باره د ساتلو د مریم کې. اذ قالت الملائکه هر کله چې ویل ملائکو یا مریم اے مریم ان الله بشک الله پاک یبشرکی زیر درکې تا ته بکلمتین په کلمې سره منه د خپل طرفنا اسمه جنوم د هغې المسیح مسیح دی عیسی ابن مریم زوی د مریم وجیها مخورز بی فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې ومن المقربین او د نزدې کړې شونه بی الله رب العالمین ته ويكلم الناس او خبر بکی د خلکو سره فی المهدی په غیږ د مور کې وکهلا او په پوخ عمر کې ومن الصالحین او د کاملو نیکانو نبوي. قالت اویل مریم ربی اے زما ربا انا یکونو سرنګ بشی لی زما د پاره ولدن زوی او بچه ولم یمسسنی او حال دار چې نه در رسیدل ما ته بشر اسیو انسان. قال الله ویل كذلك توم دق شانتی الله يخلق الله تعالی پیدا کوي ما اغس یشاء چې خوښش اذا قضى امرا ارکلا چې فیصلو کې الله پاک د موجوده ولو دی یو کار فانما بشک یقول ویله اغه تكن اوشا فيكون فسغوشي ويعلمه الكتاب او تعلیم ورکه هغه ته د کتاب والحکمت او د سنت والتورات والانجیل او د تورات او د انجیل ورسولا او بغرزي هغه لره پیغمبر الى بني اسرائيل بني اسرائيل تا انی بشکز قد جئتکم فتحقیق سرا راغلم تاسو ته بیااتن په معجزات باندې من ربکم نه طرفا درفستاسنا انی بشکز اخلق پیدا کوم لکم تاسو د فارا اخلق معنا جوړوم انی بشکز اخلق جوړوم لکم تاسو د فارا من الطین د خټینا که هیئت الطیر پشان د شکل د مرغه فانفخو پس پوکیکم فیه پاغی کې فیکون پشی هغه طیرا مرغه الوتن کې باذن الله د الله په حکم. بل معجزه داوا و ابرئ الاکمه او زو جوړو ما مرزادی ړوند والابرص او د برګي مرض والا. بل معجزه داوا و احیی الموتى او ژوند کوم زمړو لرا باذن الله د الله په حکم. او بل معجزه و انبئکم او خبر در کوم تاسو ته بما فاغسمانی تاکلون چې تاسو خورئ وما او هغه تدخرون چې تاسو ذخیره کوئ فی بیوتکم بکورن خپلو کې ان فی ذلک یقینا فدیک لآیه خامخا نخدا لکم تاسو لفارا ان کنتم مؤمنین کچرتا تاسو استه مؤمنان ومصدقا لما بین یدی من التوراة او تصدیق کونکم لما د اغس بین یدی چې مخک زمان او من التوراة د توراتنا ولأحل او د دې لپاره چې زه حلال کم تاسو لرا لکم تاسو لرا په بیان کولو سره ولأحل او د دې لپاره چې زه حلال کم په بیان کولو سره لکم تاسو لپاره بعض الذی بعد هغه حرم چې حرام کړی شوی دی علیکم په تاسو باندې
وجئتكم دراغلم تاسو ته بآية پډیرو معجزات سره من ربکم د طرف درف تاسو نه فتقوا الله د الله نویریږي واطيعون او زما خبر اومنئ ان الله ربي بشک الله پاک زما رب دی وربکم او تاسو رب دی فاعبدوه خاص داغه بندگی کوي هذا صراط مستقيم دا لارنی غدا فلما فسهر کله احس چې ولید او معلوم کړو عیسی علیه السلام منهم د دین الکفر کفر قال ویل من انصاری سوک دې زما امدادي الى الله منا چې ځان نږدې کوونکی وي الله ته قال الحواریون ویلی خالصو ملګرو د عیسی علیه السلام نحن منغا انصار الله امدادیان د دین د الله یو آمنا بالله من ایمان راوړی دی فالله واشهد او تګواشا بأننا مسلمون بشک منغا تابعدار یو مسلمانان یو ربنا ای زمونږ ربا آمنا مونږ ایمان راوړی دی بما په هغه څه باندې انزلته چې تا نازل کړي دي واتبعنا الرسول او مونږه تابعداري کړې ده د پیغمبر فاکتبنا ته ولیکې مونږ مع الشاهدین سره د ګواهي کوونکو نه په توحید باندې ومکرو دی چل ول وکړو فریب وکړو د پاره د قتل د عیسی علیه السلام ومکر الله او الله تعالی پر تدبیر کو د پاره د نجات د عیسی علیه السلام ومکر الله او الله تعالی پر تدبیر کو د پاره د نجات د عیسی علیه السلام والله خیر الماکرین او الله تعالی غره د چل جوړونکو نه